الرحیم سی پلس پلس سیکنډ کلاس ته موږ راځو. موږ انسټالیشن ویل کنه چې موږ څنګه کولای شو سی پلس پلس انسټالیشن وکړو. اوس موږ کله چې دغه انسټالیشن کو موږ راشو موږ سره د ټربو سی پلس پلس چې کوم آی ډي دی دا هغه آیکن موږ سره سکرین باندې په دې ځای خلاص او صحیح ده. کله چې موږ دا اوپن کوو موږ سره د ټربو سی پلس پلس هغه آی ډي په دې شان باندې ښکاره کیږي. صحیح شو. کله چې موږ راځو دغه وګورئ دغه ضرورت نشته چې دې ته پکې څه وي دې ته پکې څه وي کنه. دا سمپل عام خبره ده چې ورډ کې او نوټپیډ کې او هغه دلته هغه شی دی چې دغه ته موږ فایل ته ایډیټ ته سرچ ته ویو ته دې ته موږ څه ویو مینو ورته ویو. دې غونډ ته مینو بار ویل کېږي. صحیح ده. هیلپ دې ته مینو بار ویل کېږي. لاندې چې کوم راځي دې ته موږ کمانډ ویو. صحیح ده. مختلف قسمه کمانډونه دي او موږ چې کوم دې زیات کار استعمالو کمپیلیشن لپاره او ډیباګینګ لپاره موږ څو کمانډ دا استعمالو او نور زموږ د سره کوم څه کار نشته. دا سټانډرډ آیکن دی چې دې موږ هم کولای شو دا خپل پروګرام کمپایل کو او بیا یا ایگزیکیوټ کو موږ دې نه هم کولای شو. صحیح ده. نو سمپل نن چې موږ راځو په سی پلس پلس کې یو موږ اول پرون چې هغه انسټالیشن وکړو. اوس چې موږ یو ډیکلیریشن او انیشیلایزیشن کوو چې موږ ډیکلیریشن څنګه کولای شو انیشیلایزیشن څنګه کولای شو سټپ بای سټپ موږ وځو. ټیک ده کنه. موږ څنګه کولای شو چې یو ویریبل ډیکلیئر کړو او دا ویریبل څه کو انیشیلایز کړو. صحیح ده. بیسک سینټیکس اف سی پلس پلس پروګرام تاسو آلریډي په تیوري کلاس کې ویل کنه چې کله موږ بیسک سینټیکس اف سی پلس پلس پروګرام لیکو ګوره بیسک سینټیکس اف سی پلس پلس پروګرام. صحیح ده. سی پلس پلس پروګرام بیسک سینټیکس دا څه دی چې موږ دلته لیکو اول د سن سٹارټ کولو پری پروسیسر ډایرکټیو نه سٹارټ کولو هیش انکلود بیا موږ لیکو iostream.h iostream ما تاسو ته ویل دا موږ سره یو پری پروسیسر سټانډرډ لایبرری ده او هیڅ انکلود موږ سره پری پروسیسر ډایرکټیو ده. دا صرف دې لپاره چې د کمپیوټر ته په هدو لپاره چې کمپیوټر ته موږ انفارمیشن وکړو چې موږ سره یو لایبرری ده. په دې لایبرری کې موږ سره ډیفرنٹ قسمه فنکشنز دي او موږ استعمالوو. صحیح ده. صرف دې لپاره دا د هیډر فایل ایکستنشن دی .h. صحیح شو. بیا موږ دا ولیکو د دنه وروسته موږ لیکو مین. ټیک شو. دا بیسک سینټیکس دی د سی پلس پلس پروګرام بیسک سینټیکس دی. بیا دې ته کرلی بریسز اوپننګ بریسز ویل کېږي او دې ته کلوزینګ بریسز ویل کېږي. یا دې ته ویل کېږي سټارټینګ اپ باډي او دې ته ویل کېږي اینډینګ اپ باډي. په دې په مابین کې چې کوم څه موږ لیکو دې قوسونه هغه موږ سره کمپایل کېږي ایکزیکیوټ کېږي او موږ ته به ریزلټ راکړي. دا باقي چې څومره دي دا ټول د کمپایلر د پوهېدو لپاره دي. صحیح ده. چې کمپایلر په دې باندې صرف وپوهېږي. نو موږ نن راځو یو دا بیسک سینټیکس شو هغه اصلي سټرکچر یا چې د کوم د دې رولز قوانین دي د سی پلس پلس د پروګرام هغه شو. اوس موږ راځو وایو چې موږ څنګه کولای شو چې په دې سی پلس پلس پروګرام کې یو سمپل یو جمله پرنټ وکړو. د پرنټینګ لپاره موږ څنګه چل کوو. صحیح ده. د پرنټینګ لپاره موږ دلته هلته موږ په سی لینګویج کې یو فنکشن استعمالوو د پرنټ اف په نوم باندې. صحیح ده. دلته موږ د دې په ځای باندې څه استعمالوو سی اوټ. صحیح شو. سی اوټ موږ استعمالوو. په دې باندې موږ کولای شو ځان لپاره یو سنټنس پرنټ کوو سکرین باندې. صحیح ده. یو ویریبل موږ پرنټ کوو. ویریبل موږ اغسته ویریبل خو تاسو ویلې ده کنه چې ویریبل تاسو اغسته هغه ویریبل به موږ څنګه پرنټ کوو. صحیح شو. نو موږ اول راځو یو زه د مثال په توګه باندې سکرین باندې ځان ته لیکم چې هیلو ورډ. دا هیلو ورډ به څنګه لیکم او په سکرین باندې به څنګه پرنټ کوم هغه به ایکزیکیوټ کوم څنګه. نو زه لیکم سی اوټ سمپل. بیا به دغه دې ته ویل کېږي چې انزرشن اپریټر. صحیح ده. سی اوټ به ولیکئ. سی اوټ نه وروسته به ولیکئ انزرشن اپریټر دوه دانې. صحیح شو. که تاسو سټرنګ لیکئ که نه ټیکسټ لیکئ نو په کوټیشن مارک یې بندوئ. تاسو خو ما ویلو که دې ډبل کوټس کې بندوئ. دنه وروسته زه لیکم اگزامپل هیلو ورډ دا ما سره فرست پروګرام دی. که تاسو د پروګرام څومره کتابونه موږ وایو هغې کې اول پروګرام لیکلی نو اول کې هغې کې هیلو ورډ ورکړئ. صحیح ده. هیلو ورډ دا ما ولیکو. بیا دنه وروسته به کوټیشن مارک ورکړئ یعنې دا سټرنګ ختم شو. بیا اخره کې لکه څنګه سی کې تاسو یو سټیټمنټ انکاون هغې کې به تاسو ټرمینیټر لګاو که نه سیمي کالن نو دغه شان دي دلته هم موږ ټرمینیټر لګاو. دا موږ سره فرست پروګرام شو. او څنګه چې تاسو به هغه سی کې کار کوو لاندې به ګیټ کریکټر هم لګاو یا به پاس اینډ کلیر سکرین لګاو. خو دلته د هغه ضرورت نشته. صحیح ده. په خپله باندې هر څه صفا کېږي په خپله باندې په سکرین باندې پروګرام ودرېږي او ضرورت نشته موږ سره. نو دا موږ یو پروګرام ولیکو. اوس چې کله موږ وغواړو دغه پروګرام وګورو چې آیا په دې کې ایرر شته که نشته نو ګوره دلته راشي په دې باندې کلیک وکړئ. دا موږ سره د کمپیلیشن لپاره دی. څه لپاره دی؟ کمپیلیشن لپاره دی. یعنې دا موږ سره چک شي چې آیا دې کې ایرر شته که نشته نو ګوره موږ ته یې راکړو چې 0 یعنې ایرر پکې نشته دی. صحیح ده. الټ F9 د کمپیلیشن شارټکټ دی. ها ما تاسو ته کوېشن کې مې راوستی و
چې alt F9 باندې موږ ایگزیکیوشن کوو ایگزیکیوشن غوړن کېدو ته په alt F9 ایگزیکیوشن نه کیږي په alt F9 باندې کمپلیشن کیږي یعنی مقصد دا دی ډیبګینګ کیږي چې آیا په پروګرام کې ایرر شته کنه په کنټرول F9 باندې موږ سره پروګرام رن کیږي ګوره پروګرام موږ سره رن شو او موږ ته یو کنسول وینډو راغله دا کنسول وینډو په دې باندې موږ هغه پروګرام رن شو موږ ته ولیکل په سکرین باندې چې هلو ورلد زموږ اصلي هدف دغه وینډو لته موږ ته دغه وینډو باندې داسې پروګرام راځي صحیح ده وګورئ هلو ورلد ولیکو خاص صحیح شو او دې هغه زموږ خپل پروګرام دغه نو دا موږ سره فرست پروګرام چې موږ څنګه کولای شو په سکرین باندې ځان ته څنګه کو پرنٹ صحیح شو هلو ورلد ٹھیک شو دې څه پر څه مشکل خونه چاته اوس ګوره زه راځم دې کې یو بل جمله لیکم ام دې کې لیکم چې هلو ورلد I am a student صحیح شو ما دا جمله ولیکم هلو ورلد I am a student کله چې زه دا راشم ګوره دې ځنه موږ رن کولای شو صحیح ده کنټرول F9 شارټ کټ د باندې موږ رن کولای شو یا دا راشي دې باندې کلیک وکړئ دې ځنه موږ کولای شو دې آیکن صحیح ده او که alt F9 نو هي کمپیل کیږي یعنی ډیبګینګ نشي چې دې کې ایرر شته کنه شته صحیح شو دلته راشي کنټرول F9 یا زیات کړ دې ځنه رن کوم پروګرام نو ګوره موږ سره دا پروګرام رن شماغه جمله سیده لاړه I am a student زه غواړم چې هلو ورډ نه دی خو دلته دا I am a student چې په بل لاین کې راوړي صحیح ده د بل لاین راوستو لپاره لکه څنګه چې موږ په سی کې ویل دلته موږ \n یو کمانډ استعمالو صحیح ده دلته راشي \n دلته هم هغه کار کوي ګوره \n نیو لاین \n د سره لپاره استعمالېږي نیو لاین لپاره کته یو بل سنټنس غواړي بل لاین کې راوړي نو \n کمانډ استعمالو صحیح ده یا موږ دلته اوس چې په C++ کې زیات کچ موږ استعمالو هغه ته کېږي یو مینیپولیټر دی هغه موږ یو انلاین اند هندل ورته یا اند اپلاین ورته په دې باندې موږ هم کولای شو یو جمله ختمه کو بل سٹارټ لکه ته غواړې چې دې کې بریک والی موږ \n استعمال پتا تاسو کې دلته کوډیشن مارک کوله کوي ځکه دا سنټنس ختم دی دا قوسونه ولا کوي د علامه انسرشن اپریټر هلته ولیکي چې end line صحیح شو end line دی ولګو بیا به دا قوسونه سٹارټ کی صحیح شو او کوډیشن مارک باور کی صحیح شو دلته راشي چې اوس دا ایگزیکیوټ کړي دی نه صحیح ده نو هلو ورلد I am a student صحیح شو نو په دې باندې موږ هم کولای شو چې شو کو چې په دې باندې هم موږ دا سنټنس څنګه کو بل لاین صحیح ده نو دا موږ سره سمپل د پرنټینګ لپاره طریقه و چې موږ څنګه کولای شو C++ کې پرنټینګ وکړو صحیح ده بل موږ راځو ویریبل ډیکلیریشن کوو صحیح ده ویریبل ډیکلیریشن چې آیا موږ څنګه کولای شو چې یو ویریبل ډیکلیریشن کو پیژنې کنه دا په بورډ باندې موږ سوسو زره کو نو موږ څنګه کولای شو چې په خپل C++ ته یو ویریبل ډیکلیئر کو واضح کړو د مثال په توګه باندې زری کوم چې انټیجر x صحیح شو دا څه شو دې د ویریبل ډیکلیریشن صحیح ده ډیکلیریشن دې سټیټمنټ ته ډیکلیریشن سټیټمنټ ویل C++ پروګرام کې انټیجر x فلوټ x یا سټرینګ x چې هرې انټیجر ته ډیټا ټایپ وي او x ته ویریبل نیم یا آیډنټیفایر وي صحیح شو نو موږ سره دا سټیټمنټ ډیکلیریشن سټیټمنټ شو اوس بل سټیټمنټ موږ سره د کوم د x ته یو ویلیو اساین کوو دا ویلیو ما اساین کړه دې سټیټمنټ ته موږ سره initialization صحیح شو دې ته موږ initialization سټیټمنټ ویل شو صحیح شو ما x ته ویلیو ورکړه اساین کړه assignment statement یا initialization statement صحیح شو اوس کته وایي چې دا ډول ځان ته په سکرین باندې پرنٹ کی ګوره کتا تاسو ته ایگزیکیوټ کی تاسو ته هیڅ قسمه څه نه درکړي درې کسه ځکه ما سیاوټ نه راوځه سمې ځان ته پرنٹ کړی نه کته وایي چې همدا ډول ویډیو ځان ته په سکرین باندې پرنٹ کړي موږ لیکو سیاوټ لیکو باندې سیاوټ موږ استعمالو زه بس صرف اوس ویریبل کو پرنٹ کوي ګوره مخکې د میسج د پرنٹ کېدو اوس که ویریبل پرنٹ کوي تاسو په دې طریقو پرنٹ په بیا مخه او دلته وسم تاسو سی کی ګوره لږ تاسو هغه ته وګورئ د به ذهن درازي پرنٹ بمولی کو کوډیشن مارک بمولی کو پرسنٹ डी بمولی کو کوډیشن مارک بمولی کاما ویریبل نوم بمولی کو دغه ومره دلته ویریبل نوم بمولی کې x دې شی نه ضرورت نشته دینه خلاص شو دلته به صرف سیاو بمولی کې او د ویریبل نوم بمولی کې کوم ویریبل پرنٹ کې x پرنٹ کې کنه x بمولی کې سیمیکالن باور کې یعنی سټیټمنټ ختم شو اوس تاسو راشي تاسو د مصدر کې وګوره دوله سندر په سکرین باندې کنه اول ته تاسو پرنټ لیکو بیا پرسنٹ لیکو څه کنه تاسو ته هغه درته نو دا موږ سره د ویریبل ډیکلیریشن شو او دا د ویریبل انیشیلایزیشن شو اوس که ته غواړې چې د x نه د دوله سره مخکې یو میسج ولیکې کنه موږ به اصلي کو کوټیشن مارک لیکو زه لیکم چې دا value of x is بیا کوټیشن مارک ځکه سټرینګ ختم شو
او چې ته دا ویریبل پرنټ کې د لپاره دا اپریټر ختمه نه کړی دا انسرشن اپریټر صحیح ده. اوس دلته راشي دا ایکس نه مخکې د ایکس ټي ویډیو هر څوی کنه 12 ده کنه د 12 نه مخکې به دا میسج ماته راکړي. تاسو راشي دا دې نه رن کړئ وګورئ چې کړي د ویډیو اف ایکس اس 12 صحیح شو. دا موږ سره سمبل انیشلایزیشن ډیکلیریشن او د سیاوټ کنټرول باندې سره